تازه او بد خبر افغان 19 کلن لوبډله د آسیا جام په لوبې څخه بهر شو. ګران لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. ټاکل شوې وه چې نن د افغان 19 کلنو او بنګلادیش 19 کلنو ملي لوبډلو ترمنځ په 2019 کال آسیا جام سیالیو کې دوهمه نیمه پایلوبه ترسره شي، خو یاده لوبه د باران له امله لغوه اعلان شوه او بنګلادیش وتوانېده چې د نیټ رن ریټ په مخکېوالي پر بنسټ پایلوبې ته لار پیدا کړي. دغه راز د 19 کلنو په آسیا جام سیالیو کې بله نیمه پایلوبه د سریلانکا او هند ترمنځ باران لغوه کړه چې سریلانکا هم له سیالیو بهر شوه او هند پایلوبې ته ولاړ. هند او بنګلادیش به د شنبې په ورځ پایلوبه ترسره کړي. بنګلادیش په لومړی پړاو کې 3 واړه لوبې ګټلې دي او د 6 نمرو په لرلو سره په بي ګروپ کې لومړی مقام اخیستی و، خو افغانستان بیا په لومړی پړاو کې یوازې 2 سیالۍ وګټلې او 4 نمرې ترلاسه کړې وې. افغان 19 کلنو د آسیا جام سیالیو د پیل په لوبه کې خپلې سرسختې سیالۍ پاکستاني لوبډلې ته د 15 اتیا منډو په توپیر ستره ماتې ورکړې وه. دغه راز افغانستان د آسیا جام سیالیو په دوام له پاکستاني لوبډلې وروسته د کویټ 19 کلن لوبډلې ته هم په 7 وکټو ماتې ورکړې وه، خو له هندي لوبډلې څخه یې د 7 وکټو په توپیر ماتې منلې وه او له بنګلادیش سره یې سیالۍ مساوي شوه. د 19 کلن په سږنۍ آسیا جام سیالیو کې ټولټال 8 لوبډلې لوبیږي چې په 2 ګروپونو ویشل شوي دي چې یوازې هند او بنګلادیش یې پایلوبې ته ووتلي. په الف ګروپ کې افغانستان، هندوستان، پاکستان او کویټ لوبډلې قرار درلود. په بي ګروپ کې سریلانکا، بنګلادیش، امارات او نیپال لوبډلې قرار درلود. دغه 500 سعودي سیالۍ د سپټمبر میاشتې په 15 نیټه پیل شوې وې چې اوس تر پایلوبې رارسېدلې دي. پایلوبه به هم د سپټمبر په 14 نیټه ترسره شي. د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ د آسیا جام سیالیو زیاتې اتلولۍ هندۍ لوبډلې ګټلې چې 15 ځلې د یادو سیالیو اتلولۍ خپله کړې. یاد دی وی چې افغانستان هم په 2018 کال کې د یادو سیالیو په پایلوبه کې سیالۍ پاکستاني لوبډلې ته د 115 اتیا منډو په توپیر سخت ماتې ورکړې وه او د یادو سیالیو اتلولۍ خپله کړې وه. نو مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو سره تر پایه ولیدله. که چینل ته نوي یې چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.